عام کس نه چې د دې کوم عام ورکر دی د هغه نه موږ تپوس نشو کولی په هغې باندې پابندي ده اوس پته نه لګي چې ولې ده دا فرض کړو په نن دا معامله حل نه شي او اوږدېږي نو بیا به هم کوئ یو کال پورې وي تقریبا ما 50 لک روپۍ ځان سره راوړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو زم سلمان شاه او نن مې تاسو ټول راوستي د مولانا فضل الرحمن درنې ته څنګه چې تاسو ته په بیک ګراوند ښکاري چې دا ټوله د درنې سما ده او نن موږ دلته راغلي یو نو تاسو ته به د دې مختلف شارټس ښیم او دلته مختلف خلکو سره خبرې کوو چې د هغې تاثرات څه دي او آیا دا درنه به تر کومې پورې دلته کي نو ګورو به او خلکو سره به خبرې کوو نو موږ سره اوسئ ملګرو دلته کې ما سره زما یو ملګری چې د 400 نه راغلی دی او د دې خپل جومات امیر دی نو هغه سره به خبرې اترې کوو چې دلته کې هغه څنګه وخت تېروي دا 3 ورځې تېرې کړې نو چې دا یې څنګه تېرې کړې جي ملګري نوم دی اول ووایه د کوم ځای نه راغلی زما جي عبدالله نوم دی زما تعلق د 400 سره دی دلته چې کوم دی موږ د خپل قاید په حکم باندې راغلي هغوی یو فرمان جاري کړو چې تاسو څومره ملګري دي زموږ که نظریاتي دي او که د پاکستان چې کوم خیرخوا دي څومره چې کې او زما اواز اوري قاید صاحب دا فرمان و بس هغه موږ اورېدلی دی انشاءالله راغلي دلته نو څونه پورې ستاسو سره انتظام شته چې دلته کې به پاتې شي موږ خو چې کوم دی داسې کوم سوچ باندې راغلي نو زموږ خو دا سوچ چې یاره دلته به خوراک موږ ته تکلیف وي نو موږ کوشش کړی ځان سره زیات تر داسې خوراک راوړی چې هغه تقریبا میاشت 2-3 پورې خرابېږي نه صحیح نو د څکلو اوبه څه انتظام دی اوبه فلحال چې کوم دی انتظامي طرف نه څه نه څه مشکلات راځي خو بیا هم هغه زموږ ضرورت صرف د ضرورته پورې چې کوم دی محدود اوبه موږ ته میلاویږي او انشاءالله دې سره زموږ حوصلې ماتېدو والا نه دي صحیح ده د جمي آغاز هم شوی دی یخنیم ده نو څنګه شپه هم څنګه تېرېږي نو شپې خو په نسبت زموږ که زه ووایم چې د KPK په نسبت بیا د 400 په نسبت نو اسلام آباد ګرم دی نو موږ خو د یخنۍ زیات عادت دي چونکې هغه خو سوات ته موږ نږدې ملکنډ خوشه واورو ته نو دا یخني په دې زموږ اوسه پورې موږ نه ده محسوس کړی داسې څه تکلیف صحیح نو لکه ستا مطلب دا دی چې تر څو پورې مولانا صاحب نه ویلي نو تاسو به یې دلته خامخا نو چې موږ دلته اسلام آباد ته راغلي خو دا زموږ اراده وي نو صحیح ستاسو سره څونه کسان راغلي لکه صرف تا سره زموږ تقریبا هغه چې موږ راغلي موږ په یو ټرک کې راغلي وو نو تقریبا موږ په هغې کې 60 کسان لګ بګ دغه شان راځي شي د پیله ورځې نه دلته حاجي لومبۍ ورځې نه صحیح شو ډېره مننه مهرباني شکریه جي ملګرو دلته موږ سره یو بل ملګری دی چې وایي چې زه د بلوچستان نه راغلی یم هغه سره به خبرې اترې کوو چې د هغه څه صورت حال دی دلته کې جي ملګري خپل نوم راته وښایه او د کوم ځای نه بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم جاور مسلم دی زه د بلوچستان د ضلع کلا سیپلا نه راغلی یم کلا سیپلا نه صحیح شو نو څونه وخت وشو چې راغلی یاره بس 23 تاریخ باندې زموږ روانګي سوګې ده 31 تاریخ رات دلته 2:30 بجې دا موږ دلته راورسېدلو بس تر اوسه پورې دلی یو او سوالونه خپله خرچه باندې راغلی بالکل خپله خرچه باندې راغلی او خپله چنده کړي د چالش کړي چا ډېره کړي او خپل ویګن ملګری یو بس خپل وس مطابق چنده سره کوو که د ویګن د کرایې دپاره او که خپل د خوړلو چښلو دپاره یې به دا چنده موږ سره کوو نو څو کسان تاسو راغلي بالکل موږ په ویګن کې 14 کسان یو د ویګن مغزي نه سپیشل رانیولی دی هغه ویګن اوسه پورې زموږ سره دلی ولاړ دی موږ د خوړلو چښلو دپاره موږ خپله چنده کوو خپل منځ کې هر کس باندې 200 500 او بیا هغه چنده باندې خپل سامان اړو دلی پخلی کوو خپل ګیس مې راوړی دی هر څه مې راوړی دی د بازار هغه موږ ته ډېر مهنګه پرېوځي او دلته بازار کې هر څه چې دی هغه دوګونه ورکوي تپوس نشته د نرخنامې تپوس نشته چې ولې دا څه کوي جي ملګرو تاسو واورېدل چې مونږ د انټرویو نه منع کړي شو لکه چې د عام کس نه چې د دې کوم عام ورکر دی د هغه نه موږ تپوس نشو کولی په هغې باندې پابندي ده اوس پته نه لګي چې ولې ده
او چا لګولې دا خو دا موږ ته دوه درې ځایه کې وویلي شو چې تاسو د عام ورکر نه انټرویو نشئ اخیستی. مرګرو دلته را سره خواږه درانه پښتانه میلاو شو چې په هغې کې تحصیل ممبر ضلع بنو جانان وزیر صاحب هم موږ سره موجود دی. د هغه نه معلومات کوو چې هغوی د څو ورځو نه دلته دي او مخکې به څونه دلته کې پاتې کېږي. جانان وزیر صاحب اول خو راته په خیر علي وایم په دې درنه کې. زنده باد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تاسو ډیره شکریا ادا کوم ځکه چې تاسو یو خو پښتانه یې او بل زه امید لرم چې تاسو ته هم دا کومه هغه چې کومه د ازادي مارچ دا تاسو ته هم په ما خیال ده موږ نه ډېر خوند درکوي ځکه چې تاسو پښتانه یې او موږ زه خاص کار د دې په ذریعه سره د ویډیو د دغه هغه په ذریعه سره ټولو پښتانو ته دا سوال کوم چې تاسو هم راشئ دلته کښېنئ ځکه چې دا یو د ازادي مارچ ته او بل د ظالم حکمران چې کوم دی دا خو به تاسو ته پته وي د ده خلاف موږ انشاءالله راوتلي یو او تر هغه وخت پورې به موږ ناست وو چې څو پورې موږ ته خپل قاید حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب او موږ سره چې کوم اپوزیشن ملګري دي هغې موږ ته اډر نه کړی نو انشاءالله موږ به هغې پورې سره ناست وو دلته چې څو پورې موږ ته خپل قاید مشران حکم نه کړی موږ انشاءالله تاسو ته په پته چې ټول ملګري تاسو وکتل موږ په خپله باندې ټول دلته خرچه کوو هر څه په خپله کوو نو دا انشاءالله یو مذهبي جومات دی نو دې کې انشاءالله هیڅ قسم پروا د څوک نه کوي او موږ د هغه والا خلک نه یو چې چاته موږ د هغه نه نقصان ورسېږي. زه په اخره کې تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او موږ نه مو انټرویو واخیسته. ډېره مننه جانان وزیر صاحب موږ ته وخت راکولو. دلته موږ سره بل ملګری هم ناست دی. حاجي ستاسو څه نوم دی؟ حاجي اکنواز. حاجي تاسو د کوم ځای نه راغلي؟ زه جی دوبۍ نه سپیشل راغلی یم تقریبا ما 40,000 روپۍ ټیکټ ولګو دغې درنې دپاره نو دومره به موږ ناستو چې څو پورې دومره استعفا نه اخیستې که یوه میاشتې که دوه میاشتې نو ده به موږ ناستو ما تقریبا 30 लाख روپۍ خالي په ګاډي باندې ولګولې چې دغې درنې دپاره ما واخیستل مطلب دې درنې دپاره م ګاډی وه دپاره ما په 30 लाख روپۍ ولګولې ګاډي مې واخیستل کسان مې راوړل نو ځایونه مې ټول ورته نیولي دا ټوله خرچه زه په خپل ځان نه کوم مطلب تاسو سره چې څونه کسان راغلي د هغې خرچه تاسو اوچتوي ټوله زه په خپله باندې کوم نو زه یې پې کوم هر څه انا جانا ټوله کانه پینه ټوله زه پې کوم دا پرس کو نن دا معامله حل نشي او وګدیږي نو بیا به هم کوي. یو کال پورې وي تقریبا ما 50 लाख روپۍ ځان سره راوړي دي دا 50 लाख روپۍ به زه په دې ټوله خرچه کوم. زبردست حاجي دلته کې موږ سره یو بل ملګری هم راغی چې هغه نه به هم تپوس وکړو ستاسو څه تاثرات دي؟ زمونږ دلته راغلي یو پوخ نیت باندې راغلي یو او دا ظالم باچا به خوا کوو او انشاءالله شرعي نظام به راولو او دا ټول ملنګان ګیر چاپېره ولاړ دي دی کو روټۍ یو ورځ نه میاشت میلو نشي نو انشاءالله موږ به نهره تېرو لوږه به تېرو تنده به تېرو او انشاءالله دا ظالم باچا به دې ځای نه خوا کوو. ټول تیار یې؟ لبیک اللهم لبیک لبیک لبیک. جی مرګرو دلته کې مونږ یو بابا سره ملاو شو چې هغه راته د خپل پارټۍ سره ډېر مینه لرونکی ښکاري هغه نه به تپوسونه کوو چې هغه کله راغلی دی او دلته څله راغلی دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کوم ځای نه تاسو راغلي؟ موږ د شیرګل نه راغلی وو. نو کله راغلی؟ د زیارت په ورځ راغلی وو. مولانا قاسم صاحب سره راغلی؟ مولانا قاسم صاحب سره. نو دلته تاسو جلسې له یا درنې له راغلي یې کو نه خپل دغه پکې کوئ؟ درنې له راغلی وو دا خاصې د هلکان وږي راوږي ډېر نو ما وویل چې که دا امداد ورسره وکړم. ښه نو څنګه کله پورې به ناست یې دلته؟ بس چې کله راته اعلان وشو چې تاسې یا کاډې واخلئ کور ته ځئ یا اسلام آباد ته دننه ځئ یا به دننه ځو یا به بهر ځو. تو آپ کہاں سے ہیں؟ सिंध से. अच्छा सिंध से अकेले आए हैं किसी के साथ आए? नहीं हमारे साथ गाड़ी है. गाड़ी के साथ आए हो या बंदों के साथ? बंदों के साथ हैं भाई. कितने बंदे आए हो? बंदे 17 बंदे हैं. 17 बंदे हो तो अपने खर्चे पे आए हो? जी. अच्छा तो यहाँ पे कैसा दिन गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं. अच्छा तो खाना पीना कैसे हो रहा है? अपना कर रहे हैं. हम सामान ले आए. सामान साथ लेके? जी. अच्छा तो कब तक बैठने का प्लान है? जब तक मौलाना का हुक्म नहीं होता.
عزیزي مرګرو تاسو د مختلف مرګرو تاثرات واورېدل چې د هغې د درنې باره کې یا دلته د استوګنې باره کې څه خیالات دي د هغې مشکلات څه وو هغه هم تاسو ته موږ وړاندې کړل نو امید کوم چې دا ویډیو به م خوښه شوي وي نو الله دې د پاکستان قسمت بدل کړي او الله دې پاکستان مستقبل روښانه کړي ډېره مننه ډېره مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته